ملګرو او د دې کلي ډېرو پښتنو غیرتمندو دا جهان باچا اثر صاحب چې د ده عمر خو زمونږ د فلار په ځای و، خو مونږ له د خپل بچي غوندې مینه راکړې ده، مونږ له د خپل یو کشر ورور غوندې مینه راکړې ده. دا یو ډېر مینه ناک سړی و. دی که دلته چا نه پیژندو نو هسې به یې نه پیژندو، نور دا د پیژندلی سړی و. دی نن زمونږ د نظر نه پناه دی، خو د اثر صاحب هغه شعر دی چې دی به پړ نه دی، دی ژوندی دی. زه مونږ مشران شته دي، هغه به په ژوند او حالاتو باندې مختصر غوندې خبرې کوي، خو د هغې نه مخکې چې زما د هغوی د اثر صاحب دلې خاندان ته دا یو اپیل دی چې یاره دا د سن 85-86 نه د اثر صاحب په تور باندې مونږ پیژندلی دی. دی د هغه وخت نه د پښتو د ادب په خدمت کې لګیا و تر دې مرګ د حده پورې، ځکه چې د دې تېرې 14 اګست 2023 پورې د خپلې هلې ځلې ښه په اخلاص سره د ژبې په خاطر باندې نمانځلي دي. نو د ده سره به ډېر زیات مواد پراته وي. نو که زما فریدون صاحب ته، اسفندیار صاحب ته او خاص کر د هغه زامنو ته زما دا خواست دی چې یاره د هغه کم لیکل چې دي چې دا دې ضایع نه کړي، تاسو یې ضایع نه کوئ، تاسو یې که زمونږ لاسونو ته راورسوئ، بلکې چې دا په پریس شکل کې راشي، دا په چاپ شکل کې راشي، نو دی به زمونږ د نظر نه فنا وي، خو دی به په صدو دی به ژوندی وي. اوس ما له خو ډېرې خبرې نه راځي، زه اثر صاحب ته خواست کوم چې دوی د ده په ژوند او فن او حالاتو باندې مختصر غوندې خبرې وکړي. مننه اول خو ستاسو ټولو اواز ادبي ټولنې چې زه یو غړی ځان ګڼم او ستاسو ټولو مشکور یم، شکریه ادا کوم، ځکه چې دلته روایات نو برعکس کار ځکه تاسو وکړو چې دلته په ژوند باندې خو شاعر څوک نه پېژني، خو بیا په مړینې باندې هم نه پېژني. او تاسو داسې وکړه چې دیم دا تاسو هغه روایات مات کړه. او زما دغه دې تاسو چې کومه خبره وکړه زه د دې مکمل حمایت ځکه کوم چې د کم شاعر چاپ کتاب اثار چاپ پاتې نشي نو دې ډېره موده ژوندی نشي پاتې کېدی. کم از کم هغه د ده شاعري خو ډېره ده، غالبا ډېره کړې ده. بیا نو زه ستاسو د ټولو ډېر زیات مشکور یم او دا خبره دې د دې سره دې ډېر زیات متفق یم چې د کتاب چاپ ضروري دی د دوی لپاره. هله به دې څه وخته پورې به دې ژوندی وي او څه وخته پورې په محفلونو کې به دې یادېږي. نو ډېره تاسو د ټول یو ځل بیا شکریه ادا کوم ستاسو د اواز ادبي ټولنې چې زه هم یو غړی یم، زه چې ځان بار نه ګڼم، خو تاسو ډېر لکه ښکلی کار وکړو چې تاسو راغلی او د قوم او د کلي تمام. خو په دې هدیره کې ډېر غټ اتلان پراته دي. دا دمه تر دې دمه بیا دې ته اسو بابا ولې وایي، د ده څه کردار به و که نه، اسو بابا به څه کردار کړی نو اسو بابا نوم نشي ورکولی چې دنیا آبادوي. نو زما په خیال چې زمونږ خو کردارونه لوبوو، نو په کار دا ده چې زمونږ دا کردار هم ژوندی پاتې شي چې د دنیا د راتلونکي نسل ته هم پته ولګي او د ټولې دغه ته هم پته ولګي، د صوبه کې هم پته ولګي چې یاره دا اثر صاحب هم څوک او شاعر او ادیب. نو د کتاب باندې به ډېر دغه کوو، زور لګوو او ډېرې خبرې ځکه نه کوم چې ملګري نور هم پاتې دي، نو که څوک څه ویل غواړي. د اواز ملکن یو ډېر تکړه او فعال ملګری ثاقب یوسفزی ته هم خواست کوم چې هغه د اثر صاحب په باره کې مختصر غوندې یو څو خبرې. ملګرو د اثر صاحب غم ډېر زیات وځپلو، الله دې هغه جهان ښایسته کړي. زموږ ډېر کلک ملګری و، د هغو په ژوند باندې خو زه دونه څه نشم ویلی، خو ما یو څو شعرونه د هغو په باره کې لیکلي دي. ښه بوډا و خو په خوی هلک سړی و، ښه بوډا و خو په خوی هلک سړی و، په اعصابو برابر ښه کلک سړی و، ښه بوډا و خو په خوی هلک سړی و، په اعصابو برابر ښه کلک سړی و، خوش اخلاقه و
بل څوک یې ثاني نه و. خوش اخلاقه و بل څوک یې ثاني نه و. د خندا او د مزاح نه ډک سړی و. خوش اخلاقه و بل څوک یې ثاني نه و. د خندا او د مزاح نه ډک سړی و. غم ښادی کې به د هر چا نه اول و. غم ښادی کې به د هر چا نه اول و. ځان به یې هر خوا رسوو چابک سړی و. غم ښادی کې د هر چا نه به اول و. ځان به یې هر خوا رسوو چابک سړی و. هر محفل به پرې ښایسته و د ملګرو. هر محفل به پرې ښایسته و د ملګرو. دروند پوښتنو د جرګو ملک سړی و. هر محفل به پرې ښایسته و د ملګرو. دروند پوښتنو د جرګو ملک سړی و. کمې ځکه هر ملګري یې محسوس کړو. محسوس کړو. جان بادشاه ساقي به ډېر زیرک سړی و. زبردست ډېر اواز ملکن عبدالکبیر عطا صاحب ته هم دا مایک ورکوم چې هغه هم د دوی په ژوند او فن باندې مختصر یو څه وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. جان بادشاه اثر صاحب خو مونږه د ډېر وخت نه پیژنو. په دې علاقه کې چې کوم دی نو پیرخیلو کې تقریبا داسې بل څوک داسې نه و. خو اثر صاحب چې کوم دی نو د اصیل صاحب په ترو باندې مونږه وپېژندلو. او چې مونږه وپېژندلو نو زموږ سره دونه کلک دغه خپل رقابت هغه مینه محبت ښکاره کړی دی چې دغه په خاورو کې دفن شو. خو هغه خپل رقابت الله چې کوم دی زموږ نه وانخیستلو. بله دا چې دی داسې خوی و چې د لویو سره لوی و، د ورکوټو سره ورکوټی و چې کومه خبره به دا په زړه راتلله ډایرکټ به یې په خوله باندې ویله. او تر دې دمه پورې چې داسې زموږ سره زما سره ذاتي څو پیرې زما کرم تلی راغلی دی. نو زما خو خدای شته هغه هر څه مې په ذهن کې دي او ډېر زیات چې کوم دی خفه یم. خو بد د الله طرفه دي او په دې کې سړی اسم نشي ویلی. او الله پاک چې کوم دی نو د واحقین له زړه صبر وکړي